Assalamu alaikum, dear brother. Welcome to my first YouTube video. Brother, today I will discuss you how can I see my Facebook password. Brother, منګه به څنګه معلومول شو چې د خپل فیسبوک هیر شوی پاسورډ منګه ریکور کو. اکثر دوستان سره موبایل نمبر نه او هغه ته ویریفیکیشن کوډ زی او دا فارګټ کول نه شي یا اکثر ملګرو سره موبایل نمبر یې د فیسبوک خو دیو ته ویریفیکیشن کوډ نه راځي. نو آیا موږ څنګه کولای شو چې وداوت نمبر نه موږ خپل فیسبوک آی ډي پاسورډ معلوم کو. نو برادر ویډیو به راسه پوره ګورئ، ډېر امپورټنټ ویډیو ده. فرست اف آل به موږ لاړ شو ګوګل ته. دینه بعد موږ سره به دوه سټپ باندې پاسورډ معلومیږي. بره پروفایل به وو او دلته پاسورډ آپشن تاسو یې پاسورډ ته ولاړ شو. اوس بزلاید فیسبوک استعمالونه پاسورډ دغلته دی. تاسو وګورئ دلته خپل پاسورډ تاسو کاپی کولی شئ. سیکنډ چې کوم میتھډ دی نو تاسو به مینیج یور ګوګل اکاونټ به ووهئ، کلیک به کوئ او لاړ به شئ سیکیورټي ته. سیکیورټي ته چې تاسو لاړئ نو دلته زموږ سره یو آپشن دی پاسورډ مینیجر. نو کله چې پاسورډ مینیجر موږ خلاص کو نو هغه نه بعد دلته رالی فیسبوک لایټ. نو دوستانو زه یوز کوم فیسبوک لایټ، نو فیسبوک لایټ به زه کلیک وکړم او د دې پاسورډ به ماته اوس شو شي. نو اوس دلته ماته رالی ګوګل پاسورډ. نو د کوم ګوګل کې چې دا پاسورډ سیو شوی دی نو د دې ګوګل پاسورډ به تاسو ورکئ، د دې جیمیل پاسورډ به تاسو ورکئ. نو تاسو ته به د خپل فیسبوک پاسورډ راشي او دا فرست میتھډ چې کوم دی نو په دې کې د ګوګل پاسورډ نه غواړي، په دې کې صرف نه دی دا کاپي چې تا ووه. نو دلته ما خو سکرین پیس لاک لګولی دی نو راسه کاپي شو. که تاسو د خپل موبایل سکرین لاک لګولی سکرین لاک به انټر کړئ او دلته به تاسو کاپي کوئ. نو دا وه زموږ نن فرست ویډیو د یوټیوب. نو دوستانو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو چینل لایک او سبسکرایب کړئ او ویډیو شیر کړئ او خپله رای به کمنټ کې راکړئ او موږ بل ویډیو به کوم ټاپک ساس کو تاسو راته هغه هم ووایئ. تھینک یو.